له پولیو سره د مبارزې د کمپاین دفتر وایي چې سبا په افغانستان کې د ګزنیا پولیو واکسین کمپاین پیلېږي. سرچینې ویلي چې د پولیو ناروغي درملنه نه لري، خو د واکسین له لارې مخنیوی کېدای شي او له ټولو کورنۍ غوښتي چې له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي. هند د تیرې میلادي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې افغانانو ته د آنلاین ویزې د ورکړې بهیر له سره پیل کړی دی. د راپورونو له مخې دغه ویزې سوداګرو، ناروغانو، لوبغاړو او هنرمندانو ته ورکول کیږي. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي د پروان په شینواري او سالنګ ولسوالیو کې د څه باندې 245 میلیون افغانۍ په لګښت د 115 بیلابیلو پراختیایي پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د کلیوالي سړکونو، پلونو، پلچکونو، استنادي دیوالونو او کانالونو جوړول شامل دي چې د کار په لړ کې به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. نن سهار 5 بجې د کابل جلال آباد پر لویه لار د لغمان قرغیو ولسوالۍ اړوند کاکد سیمه کې د یوې ترافیکي پیښې له امله یو کس ژوند لاس ورکړی او یو بل ټپي شوی دی. پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. تیرو 2 ورځو کې د پاکستان له زندانونو 230 نور افغان کډوال خوشي او هیواد ته راستانه شوي دي. دغه کسان د ثبت او بشري مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو اصلي سیمو ته لیږدول شوي دي. او د پاکستان پنجاب ایالت کې د توپانونو او اورښتونو له امله په بیلابیلو سیمو کې 14 کسانو ژوند لاس ورکړی او 92 نور ټپیان شوي دي. دغه سخت توپانونه پر لاورپنډۍ، جیلم، شیخپورا، ننګانه او د لاهور ښار په بیلابیلو سیمو کې شوي چې ورسره ګڼ شمېر خټین کورونه هم زیانمن شوي دي.